د بلوچستان ولایت په شیرانی سیمه کې چارواکي وایي د کوه سلیمان کې تقریباً 140 کیلومتره ځمکه د اور لمبو وهلې ده. د ملګرو ملتونو شمیره ښایي چې په یاد سیمه کې په 2.5 ایکړه ځمکه یوازې د جلغوزو 1500 ونې وې. د بلوچستان ایالتي اسمبلی غړی وایي د پلټنو غوښتنه کړې ده. ما د حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د دې پلټنه دې وشي او چې دا دومره لوی تاوان وشو د دې د کاله چې 3.5 ارب روپۍ د خلکو آمدنو هغه ختم شو، معاشي قتل عام وشو. د دې سره نه یوازې چې معاشي قتل عام وشو بلکې کلایمټ چینج د دنیا تر ټولو لوی موضوع ده، کلایمټ چینج ته تاوان ورسېدی. په خاصه توګه شیرانی ضلع، موساخیل، ژو، بارکان تر کولو پورې دا تر کله سیف الله پورې د دې ځنګل له وجې به دلته د وسې بارانونه کېدل او اوس به دا بارانو کې تر ډېره حده کمی راسي. د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې ویلي دا اور تیره میاشت د مۍ په 9 نیټه لومړی د خیبر پښتونخوا په مغل کوټ سیمه کې ولګېدو او په 12 مۍ د بلوچستان موساخیل ولسوالۍ د سپین غر او بیا شیرانی سیمې ته ورسېدو. ځایي اوسیدونکي فکر کوي چې په ځنګل لګېدلې اور قصدن به بل شوی وي. دا د افرادو کار نه ولې، داسې افراد چې کوم زموږ خلک چې زماچس په تلی به اور بلی، فکر نه کوم. ما د دې تفتیش کړی دی، په دې کې دلته یو شخړه هم نشته د ولسونو ترمنځ. چې چېرته د ولسونو ترمنځ شخړه وي هلته بیا دوی اورونه لګوي. او داسې مثال زموږ په دې وطن کې چېرته هم نشته چې پښتانه ده په دومره لوی تعداد کې و داسې ځنګله ته اور ورکړي چې له هغه څخه دوی فصل اخلي. داسې یو ثبوت نشته په تېرو 100 کلو کې. د کوه سلیمان د غرونو لاسوړنه و چې دا اونۍ د خیبر پښتونخوا د شانګلې، بونیر او دیر په غرونو هم د اور لګېدلو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې. په دې کې شتون لري دا خو نو بعد کې به اندازه لګېږي چې څومره تاوان شوی دی. ها د اقتصادي پامت کې خالي دا یو شرغله ایریا چې کومه ده د 10 کیلومتر سکویر کیلومتر چې کوم اور بل شوی دی. له دې څخه سالانه 3.5 ارب پاکستاني روپیو فصل بچېدلی. دا ټول ختم شو. کوه سلیمان د غرونو په لړۍ باندې د لګېدلي اور د پلټنو او زیانونو په اړه د پاکستان محکمې ته قضیه رسېدلې ده. د دې د انکوایري وسی چې دا اور چا ولګولو، د دې اور پوسټ یا پری بینیفیشری څوک دی او دا اور ولې دومره پیلاو شو چې هغه بالکل د چې کوم د پاکستانی چې کوم فارست ډپارټمنټ دی که بیا فشریز ډپارټمنټ دی که بیا وایلډ لایف ډپارټمنټ دی د هغو له لاسه څخه ولې ووتو، د دې بابت انکوایري وسی. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې په غرونو د اور مړ کولو لپاره د حکومتي هلیکاپټرو ترڅنګ د ایران نه هم د اور وژنې الوتکې غوښتې وې. خو محلي خلک وایي د اور مړ کولو او مخنیوي کې حکومت په وخت اقدام نه دی کړی. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.